شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناسې کړی دی چې د سیاست په میدان کې په ډېر لږ وخت کې ډېره لویه پیژنګلي پیدا کړه. خصوصا د دودزو په سیاست کې د دوی یو ډېر منفرد انداز دی. الله تعالی چې ورله څنګه قد قامت صورت او سیرت ښایسته او سپېڅلې ورکړې دی دغه رنګ یې ورته د قام جذبه هم ډېره سپېڅلې ورکړې ده. یقینا تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم الحاج اجاز خان سر. د ټولو نه اول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. محمد صدیق بھائی ستاسو هم ډېره مهرباني، ستاسو د راتلو مننه، شکریه جی. خوشحاله شوم سر تاسو سره ناسي مو که په لاس باندې راغله. سر زما به د روایاتو مطابق لومبۍ پوښتنه دغه وي چې اجاز خان دا په کومه خوره او په کوم سن کې را پیدا شو او ابتدایي زده کړې د کوم ځای نه وکړې او تر کومه حده پورې؟ همراز بھائی زه خو چې دا کوم ځای موجوده ناست یو جی دوزو سره تعلق لرم. 1978 کې زما پیدایش شوی دی او د ناکې اوسېدونکی یم. جی دا مې آبای کلی دی. صحیح. دغه زما پہچان دی د دودزو په نوم، د ناکې په نوم. جی جی ابتدایي زده کړو حوالې سره یعنی د تعلیم په حوالې سره ما غوښتنه وکړه چې یاره څومره تعلیم مو څومره دی او تر کومه حده پورې کوم ځای نه تاسو تعلیم خو داسې وه چې تقریبا 93-94 کې ما میټریک کړی دی. صحیح. ناکې ګورنمنټ های سکول نه. صحیح. او په هغه ټایم سره سرکاري سکولونه به جی نو مونږ څه داسې دا به وو چې ښه تعلیم هم نه دی کړی. جی دا اوسني چې کوم ماشومان ګورو څومره قابل دي جی هغومره تعلیم هم نه دی کړی. خو بیسیکلي د ناکې نه ما د کچې ادنا نه تر 10مه پورې دا مې ناکې نه سبق ویلی. بیا ورسره اف یا مثال 14 دا ما پریویټ کړي دي. جی صحیح صحیح. سر سیاست ته د راتلو باعث مونږ که وګورو نو اکثر هغه سیاستدان دي چې هغه خانداني سیاستدان وي، پلار وي، نیکه وي، داسې. ستاسو سیاست ته د راتلو باعث سیاست ته د راتلو خو دغه ده چې زمونږ په زړه کې د خلکو هغه څومره مسلې وي نو په اړه کې مغه یو درد و چېرته د خلکو خدمت وکړو، د خلکو مسلې حل کړو. نو چې کله نه زما د 2000 نه یا 2002 نه زه په ښه بده پوه شوی یم نو نه زما سیاست ته خیال و نه زما الیکشن ته خیال و. خو دغه میړه کې یو تمنا وه چې د خلکو مسلې حل کړم. زموږ په علاقې کې ډېرې زیاتې دشمنۍ وي. شکر الحمدلله تاسو په ریکارډ کتی شئ. هغه دشمنۍ الله ختمې کړي. د بدقسمتۍ نه د خلکو دشمنۍ ختمولو سره سره په 2007-8 کې مونږ په خپله د دشمنو شکار شو. صحیح. الله پاک کول په 2022 کې جی هغه زمونږ څه داسې لږې ډېرې دشمنۍ الله پاک په دوستو ختمې کړي. او دې سره سره دا څومره ټایم چې تیر شوی دی د 2007 نه تر 22 پورې جی په دې کې به ما هر رنګ حالات راغلي دي. صحیح. خو زه په دې خپل حجره کې په دې خپله حلقه کې بغیر سیاسته جی د بغیر الیکشن نه دا زما بالکل خواهش هم نو چې زه به الیکشن کوم. جی خو چې څنګه ما خلکو سره منډه کړې وه، د خلکو مې کورونه جوړ کړي وو، نو دکه شان چې وخت رالو او مکه مرګرو هغه دوستانو جی مالا مشوره راکړه او 2024 سلیکشن هم وکړو. صحیح. ستاسو د وړاندې نن ناست یو. الحمدلله خوشحاله یو سر په تاسو باندې فخر کوو. سر که مونږ وګورو نو ستاسو پرسنالټي چې کومه ده نو دا نورې داسې پارټۍ دي چې خلکو غوښتنه وه چې یاره مونږ له یې راشي. پیپل پارټي هم وه، پی ټي آی هم وه. تاسو د جی یو آی انتخاب څنګه وکړو؟ جی یو آی انتخاب ما تقریبا چې کله په 2013 کې د پی ټي آی ګورنمنټ په صوبه کې په لومړي ځل جوړ شو نو دغه ټایم مونږ خپله په زیاتو مسلو کې وو، دشمنۍ هم وې. نو همدغه حجره دغه کور زیات به مونږ د ټي وي نیوز یا چینلې یا هر څه به م کته نو جی سر د پی ټي آی دا چې څومره مشران دي زمونږ مولانا صاحب پسې به دی بد رد وي. حالانکې په دغه ټایم زه په خپله د پلار نیکه نه جی په نیشنل کې وم، خو یو عام ورکر، یو عام ووټر وم. صحیح. نه مې سیاست ته خیال و نه مې الیکشن ته خیال و. خو چې کله به دی دا بدې ردې ویلې نو بس الله پاک به زما هغه جذبه زما هغه ایمان دا به مولانا صاحب ته توجه کېدو. باقاعده ما په 2022-23 کې شمولیت وکړو. صحیح. چې کله ما شمولیت وکړو بیا په دغه ټایم کې حالات دا شان جوړ شو چې
پاټه مال ټیکټ را نکو جی خو بیا هم مشر مولانا زموږ قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جی هغه ته چې پته ولګېده نو د علاقې ډېرو غټو هستو بیرسټر صاحب د چارسدي عبدالله ارشد عبدالله صاحب فضل غفور صاحب د بونیر جی داسې نور مشران ای ما سره په خپله رابطه وکړه چې یاره موږ مولانا صاحب له تلي او مولانا صاحب وایي چې د صوبایي جومات اجازه ده دا ټیکټ ولې ورنکو جی نو زما ټیکټ زما الیکشن کول سپیشل جی چې کله مولانا صاحب ته پته ولګېده نو دا غزینه دا غ زما د ټیکټ او زما د الیکشن انتخاب کړی دی ماشاءالله او الله پاک کامیاب کو نن حلقه کې لګیا یو خپل حالې زلې کوو جی صحیح حضرت سر کومګه ګورو نو په ولس کې خصوصا په دورزو کې بلکې په پورا پښتونخوا کې پښتانه چې کوم دي هغوی تاسو سره ډیر زیات مینه لري ستاسو د محبوبیت او مقبولیت دا راز څه دی نو زه به د خپل ځان څه تعریف وکم کومګه ګورو سر زبیرا لنډه کوم اسانه به کوم په دې علاقې باندې ملک تاماش چې کوم دی هغه ایم پی ای پاتې شوی دی ارباب اکبریات الله دی وبخي هغه هم ایم پی ای پاتې شوی دي نو کوم داسې کارونه چې هغه نو کړیو تاسو سره چې کوم دی ولس مینه کوي زه خو به دا ووایم چې څنګه هر کینډیډیټ کله الیکشن کوي او د حلقې له ټایم ورکوي جی مړي ته ځان رسوي ژوندي ته ځان رسوي اجره کې موجودي نو زه به دا یو خبر وکم چې کېدای شي دا خبره زما غلط وي خو زه چې د الیکشن کمپین کې څنګه جی نو دا به وایم چې هغه د الیکشن په دوران کې بلا بیا هم زه دمه به مې کوله جی خو چې کله زه ایم پی ای شوی یم نو زما بیخي دمه نشته صحیح نه زما اسلام آباد کې کور شته صحیح نه زما اسلام آباد کې دفتر شته صحیح دغه زما کور دی دغه زما اجره ده صحیح چېرته اسمبلی اجلاسي نو که چېرته ما ته د بهر حلقونم یو نمبر ما سره ویم نه سیف هم دی جی او ما ته د بهر حلقونم څوک ټلیفون وکړي نو زه کوشش کوم جی چې هغې له جواب ورکم نو کېدای شي چې د خلکو دا مینه دا محبت دغه چې زه خپل حاضري لګوم دغه یو خبره ده او کېدای شي زه به غلط هم یم خو کېدای شي دا کمی هغه خلکو کې وي جی په دغه وجه نن سبا خو زموږ پښتانه یو مونږ مینه غواړو محبت غواړو خلکو له ټایم ورکو نو په دې خلک خوشحالېږي صحیح